ګرانو کتونکو، په یو کور کې یو سړی او د کور والا اوسېدله. دوی په دا کور کې ډېر خوشحاله وو. لږ ټیم بعد دوی ته دا معلومه سوه چې په کومه کمره کې دوی اوسېږي په هغه کې یو مژک هم غاره جوړه کړې ده. دا داسې مژک و چې یو شی هم نه پرېږدي. هر څه چې به په مخه ورتلل هغه به یې خوړل، په هغه کې به یې غارې کولې او هغه به یې خراباوه. دا سړی د دا مژک څخه ډېر تنګ سو، نو یو ورځ یې د بازاره څخه د مژک د نیولو دپاره یو تلکه راوړه. مژک چې د تلکه ویل ده نو پریشانه سو. په کور کې موجود دا نور حیوانانو سره ملاقات وکړي. اول په کور کې موجود د کوترې سره ملاقات وکړي چې ته خبرې زموږ مالک کور کې یو تلکه راوړې ده چې هغه مژکان نسي. کوترې پر دې باندې ټیټ وخندل او بیا ورته وویل چې دا خو ستا مسله ده، زما د تلکې سره څه کار دی. د هغه نه بعد مژک چرګ ته ولاړی او د چرګ ته یې ګرده کیسه وکړه چې ته خبرې دا مالک مکان تلکه راوړې ده چې هغه مژکان نسي. چرګ هم ده ته خاص لیفټ نه کوي ور او ده ته ویل دا خو ستا مسله ده. دغه بعد دی پسه لورلی. په دا کور کې یو پسه و، هغه ته دا بیان وکړي. پسه هم پر وخندل او ورته ویې ویلې چې دا ستا مسله ده. نو لږ شپې تېرې سوې. یو ورځ د شپې د تلکې کړپی سو. دا سړي د کور والا دا سوچ وکړي چې مژک یې ویناوي. هغې چې تلک له لاس وروړی، په تلکه کې مار پساو او دا ښځه یې وخوړله. پر لاس چې مار وخوړله نو د سړي حکیم راوبولی. حکیم ورته ویلې چې ژر دې ته شنې کوترې سوپ دې ته ور پیلاو که چې دا به چاوسي. دا سړي ژر تر ژره کوتره حلاله که او دغسې سوپ تیار کړي. په دومره ټیم کې د دوی رشتهداران هم خبر سو. د دا ښځې د عیادت دپاره کور ته راورسېدل. د غرمې ټیم سو. چونکې دا سړی د کوره څخه بهر بازار ته نه ووتلی، د خلکو خدمت دپاره چرګې هم حلال کړي. څو ورځې تېرې سوې. دا ښځه مړه سوه. نو فاتحه شروع سوه او د خلکو تلل راتلل زیات سو. په کور کې د دوی د خدمت دپاره په کور کې موجود دا پسه هم حلال کړي. په دا دومره ټیم کې مژک د کور څخه ډېر لیرې ولاړی. نو ګرانو کتونکو، چې کله هم ستا دوست یا ستا پړوسي یا ستا جان پېچن والا تا ته یو مسله بیان کړي، نو دغه مسلې د حل کېدلو کوشش وکړئ. ولې چې دا مسله تا له هم را رسېدلی سي. که د پړوسي په کور کې اور بل وي، نو دا اور ستا کور ته هم راتلی سي. دغه رقم موږ په دا معاشره کې په دا وطن کې اوسېږو. که په دا معاشره په دا وطن کې یوه سړي ته هم مسله وي، دا د ټول ملک د ټول وطن مسله ده. دغه د حل کېدو به موږ تاسو کوشش کوو. وسلام.